سلامونه او احترامات ملګرو. اوس په دې سره خبره کوو چې د پروژې د مدیریت د انسجامو د مدیریت په برخه کې کوم عمده ټکي دي چې باید په پام کې ونیسو. اوله دا چې د پروژې د انسجامو مدیریت د پروژې د مدیریت حساسي برخه ده او ورته د پروژې د اساسو ډبره ویل کیږي. دوهمه دا چې ارتباطات په دې برخه کې ډېر ضروري دی. هغه ځکه چې اطمینان حاصل سي ترڅو د پروژې ټول لوري سره همغږی وي او د پروژې په هدفونو باندې واقف وي. درېیمه دا چې د پروژې په پلان کې باید په دوامداره توګه بدلونونه راسي او د پروژې د تجاربو څخه د پروژې په پلان کې او په تطبیق کې ګټه واخیستل سي. کوم نظریات چې راټولیږي د هغې لپاره باید میکانیزم شتون ولري ترڅو بیرته د پروژې په ګټه وکارول سي. او بله دا چې د پروژې ټول درسونه دي په ډیټابیسونو کې ثبت او په راتلونکو پروژو کې تر تطبیق لاندې ونیول سي.